دا خبره اوس له کومه شوه؟ اړتیا ده چې همداسې وشي. کوم ملګری چې شهید شو تا له هغه سره واده کوو دا رښتیا ده؟ رښتیا ده. دا چې له ډلې سره یو ځای کېږي څه کول غواړې؟ غواړې چې غچ دې واخلې؟ ځکه چې غواړم د خپلې مینې یاد تل ژوندی وساتم. اوس ته ډېر ښه مقام لري. له ځانګړې ډلې سره هر څوک یو ځای کېدلی شي. ته له اکاډمي نه فارغه شوې. ستا غوندې کسانو ته مناسب ځای نه دی. که ستا پرېکړه همدا وي لاسلیک کوم یې. هیله کوم امر صاحب. سلام. سلام. ومې غوښتل چې پوښتنه دې وکړم. یو دوه ورځې مې رخصت واخیست. ته په خپله خوښه له ځانګړې ډلې سره یو ځای کېږې؟ یعنې زموږ له ډلې سره. ومې غوښتل پوښتنه دې وکړم چې کوم څه ته خو اړتیا نه لرې؟ موږ ډېرې سختې ورځې تېروو. که په تا مې فشار راوړی وي نو زه بښنه غواړم. اوس ښه پوهېږم چې حقیقت ولې ستا په اړه داسې پرېکړه کړې سلیمه. دا چې ته په رښتیا پوه شوې نو لږ تر لږه که نور هېڅ هم نه وي زما درد خو لږ کمیږي که نه؟ د لیفاتش په نوم یو لیک دی. زه یم. مهرباني وکړئ. د سترګو تور می ځان می ژوند می زما نازولې زه د هره شیبه کې په خوبونو کې ګورم زما ژوندي الیف. نن زموږ د عملیاتو لومړۍ ورځ ده. نه پوهېږم چې زما لیکونه به تا ته در رسېږي او که نه، خو زه هره ورځ تا ته لیک لیږم. هره کلمه او جمله د زړه له اخلاصه د زړه له کومې لیکم او تا ته یې در لیږم. زه دلته یوازې نه یم. دلته د ایوب رضی الله تعالی عنه د هغه د قدرمنو ملګرو د بلال حبشي د کربلا د شهیدانو له ځای نه دلته کسان شته. یعنې زه دلته یوازې نه یم. دلته زموږ مشران هم راغلي دي. خو دلته سوریه کې د ظلم او وحشت ځالې جوړې شوي دي. دلته ځینې کسان مرسته غواړي، ځینې خدای ته چغې وهي، ځینې د خپلو بچیانو لپاره له خپل ځان نه تېرېږي. څنګه چې زه ستا لپاره ځان قربانوم، همداسې هغوی هم د خپلو بچیانو لپاره ځانونه قربانوي. موږ له خدای نه نه ناهیلې کېږو. انشاءالله چې دا ظلم، فتنه او جنګ ختمیږي او زه روغ رمټ بېرته خپل هېواد ته راګرځم.
مبارک ژوندی شه اوسئ. مبارک دې ژوندی وي. اوسئ. مبارک ژوندی اوسئ. ژوندی اوسئ. چمتو اوسئ دې خواته وګورئ وشو مونږ دلته راغلي یو چې نن له تا سره یوه معامله وکړو ګرانه زه له دښمن سره معامله نه کوم مړ کېږم خو معامله نه کوم چې په ترکي ژبه مې خبرې ونه کړې نو ما ته د دښمن په سترګه مه ګوره کیدای شي چې موږ ملګري شو په اصل کې زه او ته په یوه ژبه خبرې کوو څه چې غواړم هغه ډېر اسانه کار دی ته باید ووایې چې تاسې وسلې له کوم ځای نه له چا نه یا له کومو کسانو نه لاسته راوړئ له هغه نه وروسته زه دا د پولیسو ویلي لوري کې آزاد خوشي کوم دې حال ته دې وګوره دا څو میاشتې تا ته ځورونه درکول کېږي او ستا پوښتنې ته هم څوک رانغلل ته په ناحقه ځان ځوروې که زه پرته له معاملې ووځم نو تر بل ځل پورې به بیا تا ته همداسې ځورونه درکړل شي هغه هم که ژوندی پاتې شي ته اوس خبرې هم نشي کولی هو په بله ژبه خبرې کوي که دا سړی مړ شي تاسې ټول هم وژل کېږئ دا مهم سړی دی کلیانې را واچوئ کلیانې را واچوئ دننه راشئ دننه راشئ لورې زه د باندې لږ کار لرم ته د کورنۍ دنده پای ته ورسوه په پخلنځي کې پیرکي شته چې وږې شوې ویې خوره مور جانې د ماښام لپاره به مو پلار ته ښه خوندور خواړه تیار کړي ول لورې دا چیرته معلومه ده چې پلار د ماښام ته کور ته راځي که اړیکه یې ونیوله ووایه چې مور مې دوکان پورې لاړه که څه شی دې په کار و بیا ماته زنګ ووهه سمه ده د خدای پامان زه به خپله خواړه تیار کړم لومړی باید منقل ولګوم که نه
خیرات ده سیبو څه خبره ده داسې چیرته رواني حق دې راته وبخښه وروره زما له وسنه هم دومره پوره ول زه زم نور زغملی نه شم او نه صبر کولی شم مدیر ته مې استعفا ورکړه خوښه چې قبلوي او که نه قبلوي زه ځم وروره داسې چیرته ځې ولې دومره بیړه لرې ولې تې نه وینې وروره هره ورځ کمین نیسي هره ورځ بام او ماینونه چاودنه کوي وروره او شهیدانېږي بعضې زه نور هغوی پسې ځم باور وکړه که زه یو ځل هغوی پیدا کړم د وحشي ځناورو غوندې ټول مرداره بم بس تو بېشرفان هو ته اوس رسمي پولیس یې سیبو داسې کار په یوازې ځان نشي کولی زه ځم وروره زه هغه ظالمان پیدا کوم او له ماینو سره په ځمکه ښخوم وروره زه داسې بېغمه نشم کېناستلی بېغمه نشم کېناستلی تلویزیون کې وایي چې بم چاودنه وکړه دومره کسان شهیدان شول بس دی یو کس د هغو ظالمانو مخه باید ونیسي وروره ګوره سیبو لږ ځان ارامه که او همدا اوس د مدیر ته بله زه همدا اوس درځم خیر دی هغوی وژغورئ خیر دی هغوی وژغورئ سیبو زر باید لاړ شو خیره دی څه خبره ده وروره سیبو زر موټر ته پورته شه بخښنه غواړم چې تاسو مې په تمه کړئ خو دا چې تاسو دلته راغلی و مې غوښتل خبره روښانه شي په اصل کې دا چې تاسو ډیر وخت چیرته کار نه دی کړی دا یوه لویه ستونزه ده خو بیا هم تاسو زموږ د دندې لپاره یو مناسب کس ښکارئ بخښنه غواړم زه ډېره خوشحاله شوم زه هم لیوالتیا لرم چې یو ښه مناسب کار ځان ته پیدا کړم او کار وکړم مېرمنې ځواب نه راکوي زنګ تېروي خو ځواب نه راکوي خدایا ځواب نه راکوي ولې ځواب نه راکوي نورم موټر تیز کا سیبو نورم تیز کا سمه ده وروره رسیږو لاره خوشې کوي هاکا څه خبره ده هاکا نه پوهېږم وروره کور کې اور لګېدلی انشاءالله چې په کور کې به څوک نه وي دننه څوک شته ستا لې وروره اطفایه هم اوس راورسېدله اور څنګه ولګېده نه پوهېږم یاسمین چېرته یې صالح څه خبره ده لږ ارامه اوسه ولې چغې وهې ته د باندې زه په 5 دقیقو کې کور ته رسېږم سمه ده مه غوسه کېږه ډېر شکر دی خدایا هغوی په کور کې نشته صالح کومه خبره شوې ده د لومړي ځل لپاره په دې خوشحاله شو چې تاسې په کور کې نه یئ هېڅ پوښتنه مه کوه دا څه معنا لري چې خوشحاله شوم نازله په کور کې ده صالح کور کې اور لګېدلی نازله چېرته ده زر ووایه کور کې اور لګېدلی صالح دا ته څه وایې نازله په کور کې ده صالح نازله په کور کې ده ما هغه په کور کې پرېښې وه
نازله ورورا صبر وکړه ودرېږه ورورا داسې مه کوه ودرېږه ورورا نازله صالح ورورا صالح ورورا نازله خوشی میکنی صالح ورورا دننه مزه ورورا صبر وکړه ورورا داسې مه کوه ورورا خوشی میکنی زه یې ګورم. سمه ده ګرانې. زما ژمنه ژمنه ده. ما خو درته ویلي و که نه؟ هر سهار کله چې لمر راخیږي زه به تا ته ګلان راوړم. ګرانې څوک دی؟ ایلیف څوک دی؟ عاقفه صبر وکړه. سلیمه عاقفه
نه ته همدلته په تماشه ایلیف دا زما مسله ده صالح وروره صالح وروره د باندې راوځه نازلې صالح وروره نازلې 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 وروره نازلې 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 ورور مې دننه دی امر مې دننه دی خوشې کوي امر مې دننه دی زه هغه ژغورم خوشې مې کوي خوشې مې کوي امر مې دننه دی خوشې مې کوي لورې خوشې مې کوي لورې ما خوشې کوي لورې امر مې دننه دی زه هغه ژغورم خوشې مې کوي خوشې مې کوي خیر دی آرامه اوسه مجاره خیر دی آرامه اوسه لور مې چېرته ده هغه دی راوستله وګوره ورور مې هغه وژغورله صالح وروره صالح وروره ښه یې صالح وروره صالح لور مې ژوندۍ ده ژوندۍ ده آرامه اوسه صالح وروره ژوندۍ ده د خدای شکر دی ژوندۍ ده ورېندارې هیله کوم آرامه اوسه ورېندارې هیله کوم هر څه تېر شول بس ورېندارې نور به ژاړئ هیله کوم آرامه اوسئ ژغورل کېږي هر څه تېر شول آرامه اوسه صالح وروره امبولانس راورسېد ژغورل کېږي ورېندارې سمه ده آرامه اوسه سمه ده مونږ ته یې پرېږدئ هېڅ ونه شئ هیله کوم سمه ده نور مونږ ته یې پرېږدئ هر حاضر کوئ همت ولره وروره صالح وروره خیر ده په اوس راشه سمه ده وروره خپل مال له سمه صالح ورکوه وروره نازله وروره نازله به ژغورل کېږي وروره وروره ځان سمبال کوه وروره نورجانه عکیفه وروره خیر دی له ما سره داسې مه کوه په دې ټولې نړۍ کې ماته تر ټولو نږدې کس یوازې ته یې هېڅ شی هم ستا له ملګرتیا نه ماته ارزښت نه لري خو لږ صبر وکړه عقل مې هېڅ نه مني هر څه چې شوي هغه شوي دي خو اوس ته مې روغ رمټ په څنګ کې ستا لپاره هر ډول قرباني ورکوم موږ ته یې وویل چې ته مړ شوی ودرېږه چې غاړه درکړم باور وکړه موږ هم په دې نه پوهېدو چې ته ژوندی یې هو ما له ایلیف سره واده وکړه کله چې ستا د مرګ خبر راغی زړه مې مات شو خپل ځان مې ګرام وګاڼه ایلیف هم همداسې موږ دواړه ډېر خفه شو شپه او ورځ مو په غم کې تېرېدله ډېر خفه وې ایلیف سره د غم شریکي وکړه ښکاره چې زما د مړه کېدلو لپاره مو ډېره بیړه درلوده باور وکړه چې ډېر دې ودردولم سلیمه ما چې سوریه کې کومه زوره ونه ولیدله هغه بې ځایه نه وه اوس نو ارامه شوم زړه مې یخ شو سلیمه زما د مرګ خبر سره زما په تش تابوت سره مو واده کړی په هر حال د ویلو لپاره نور څه نشته ورور جانه زه او ته نږدې ملګري یو خو ژوند هم داسې دوام لري ته هېڅ انصاف نه لرې موږ خراب کار نه دی کړی چې ته له موږ سره داسې کوې اوس د سترګه هم ښه شوې فکر کوم چې په نیمه شپه کې هم سترګه دې ښه کار کوي ورور جانه تا ونه ویل که په ما څه وشول نو ایلیف دې تا ته امانت وي ودې نه ویل هو ویلي مو زما له امانت نه دې ښه ساتنه کړې آفرین دې پتا وي ګوره عاکفه داسې څنګه کېدلی شي څنګه کېدلی شي ماته ووایه چې ژغورل کېږي لور مې ژغورل کېږي زه به پرته له دې نه څه وکړم صالح زه به پرته له نازلې نه څنګه ژوند وکړم دا زما د زړه سر ده د سترګو تور مې ده صالح
سالي وایه چې نازله ژغورل کېږي خیر دی وایه ژغورل کېږي د خدای په مرستې سره ژغورل کېږي ژغورل کېږي هیله کوم اجازه راکړئ چې موږ خپل کار وکړو له کومې شمېرې سره چې غواړي اړیکه ونیسئ د اوس لپاره ګل د هیله کېږي چې وروسته هڅه وکړئ بله اورم مدیر صاحب موږ باید یو بل ووینو خیرت دی لورې سالي ورور ته مې زنګ ووهه خو اړیکه ټینګه نه شوه نو ځکه مې تا ته زنګ ووهه لورې ووایه څه خبره ده مدیر صاحب زه نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم عاقب ژوندی دی مدیر صاحب څه یا خدایا خیر دی لور مې مونږ ته وژغوره لور مې مونږ ته وژغوره زما سا واخله خو دا وژغوره خدایا نازلې لورې یو ماشوم مې خېټه کې دی بل ماشوم مې د سترګو په وړاندې داسې د کوما په حالت کې سالي دا په موږ څه مصیبت راغلی دی لور مې که په نازلې لور مې څه وشي نو زه به څه ډول ژوند وکړم سالي راته ووایه زه به څه کوم خیر دی ووایه مېرمنې خیر دی ارامه اوسه خیر دی ارامه اوسه خیر دی لورې لورې نازلې نازلې لورې دا چې زما په زړه کې څه دي یوازې ته پوهېږې زما خدایه عاقب ژوندی دی باور مې نه راځي اوس نو زه څه وکړم خدایه زه خو هېڅ نه پوهېږم یوې خواته مې خاوند او بلې خواته عاقب عاقفه یو ځل خو زما خبرې ته غوږ شه کنه عاقفه ته پوهېږې چې ستا غم څومره وخت دوام وکړه اوس نو ته څه کوې موږ مجبور یو چې ژوند ته په دې ډول دوام ورکړو دا کار داسې مخته نشي تللی ستا ملګرتیا یوې خواته او ټوله نړۍ بلې خواته زه خپل ژوند ته په دې ډول دوام نشم ورکولی دې کار ته وګوره آفرین دې وي په تاسو په 3 میاشتو کې مو بیا وخته واده کړی موږ ته چې ستا د مرګ خبر راورسېد غمجن شو خو یو بل ته په ډاډګیرنې ورکولو سره مو وخت تېراوه موږ هېڅ کله هم دا فکر نه دی کړی چې له تا سره خیانت وشي ته ولې په خبره نه پوهېږې سترګه دې څنګه ده ګرانه سترګه دې ښه یم سترګه دې څنګه ده و دې ویل چې سترګه مې کار نه کوي زه دې سوریې ته ولېږلم الیف سره د واده کولو لپاره دې ولېږلم نور نه بس دی ته په ما ته ورلګوې ما ته هلته ځورونه راکړل شوه ځکه مې وزغمل چې زه مې خپلې مینې ته ورسېږم ستا موخه همدا وه ها تا دې همدې لپاره زه ولېږلم ووایه ځواب راکړه که زه پوهېدلی چې ته ژوندی نو میاشتې نه کلونه درته په تمه کېدم زه دومره هم پست انسان نه یم چې تا فکر کړی عاقفه بس دی تاسو زما له امله یو له بل سره جنګ کوئ ملګرتیا معلومانه ډېر ارزښت لري له هر څه نه ډېر ارزښت لري داسې مه کوه عاقفه ما تل ستا په اړه فکر کوه دا چې زه هلته په څه ډول حالات کې وم څه ډول ځورونه مې ولیده ته پوهېږې ما هلته هر څه تا ته د رسېدلو لپاره وزغمل تل مې هم دا فکر کوه چې زه به دلته راځم له تا سره به واده کوم یوه کورنۍ به جوړوم تاسو زما خیالونه مو په اوبو کې لاهو کړل زما هیلې مو خاورو سره خاورې کړې زه نشم لیدلی چې تاسو زما لپاره جنګ وکئ نه زما له امله باید داسې یو کار ونه شي زه ستاسو په منځ کې همداسې پاتې یم که زما له وسې څه پوره وي راته ووایئ ستاسو د ښه والي لپاره
ستاسو دواړو د ملګرتیا لپاره هر څه ته چې اړتیا وي کوم یې. زموږ د دواړو لپاره څه ته چې اړتیا ده هغه یوازې صبر کول دي الیف، صبر کول دي. دا هر څه باید دوم نظر نه وای شوي. موږ ته ستا د مرګ خبر راغی، ته ولې نه پوهېږې؟ ولې نه پوهېږې؟ دا چې ته اوس ژوندی یې نو سزا یې موږ ته راکوې. عاکفه د همدې لپاره بیرته راغلی؟ د همدې لپاره ته د چلند ته داسې دوام نشې ورکولی. هرې مسئلې ته باید موږ د حل یوه لاره پیدا کړو. ته داسې له موږ نه نشې تښتېدلی. عاکفه پور دې بیخي ډېر شوی دی جلاله، تر څو چې پور دې خلاص نه کړې تا ته نور چای نشته. خپل پور به څنګه خلاص کی؟ مېرمنه یې ټوله ورځ په روغتون کې کار کوي، پیسې به څنګه نه کوي. ته څه ډول خبرې کوې؟ دا چې ته استانبول ته راغلی له خپل دود او دستور څخه تېرېږې. مېرمنه دې روغتون کې کار کوي او ته دلته بېغمه ناست یې. اعصاب مې مه خرابوه، ته خو هم ټوله ورځ هم دلته ناست یې. زه ډېر اولادونه نه لرم، ژوندي دي اوس کار کوي پیسې ګټي. له بده مرغه ته اولاد هم نه لرې. ولې نه لرې؟ دا د خدای کار دی چې چاته اولاد ورکوي او چاته یې نه ورکوي. که پوره وړی م له تا نه خو نه یم. همدارنګه ته څوک یې چې زما د مېرمنې په اړه خبرې کوې؟ خوشې مې کوي، خوشې مې کوي، خوشې مې کوي، خوشې مې کوي، خوشې مې کوي. مورې مورې پلاره لورې نازلې نازلې تاسې مې څنګه یې؟ هو همدلته یو لورې، موږ دواړه همدلته یو. تاسو تل جنګونه کوئ. ومې غوښتل چې زه تاسو ته خواړه تیار کړم او له ما سره مو مینه پیدا شي. موږ له تا سره مینه لرو. هغه هم ډیره مینه لرو لورې. نازلې پلاره ته مې له مور سره، مورې ته مې له پلار سره مینه ولره. کله چې تاسو جنګ کوئ زه ډیره خفه کېږم. دا دی موږ دواړه اوس همدلته یو، ته ارامه اوسه. دندې ته مزه همدلته پاتې شه پلاره. زه هم دلته یم لورې، تر څو چې ته ښه کېږې زه هم دلته یم، هېڅ چېرته نه ځم. زه ځم ملګرو ته مې خبر ورکوم، هغوی ټول زما د خبر په تمه دي. لورې دا دی ګورئ، تاسو خپله هم وویل ښاغلی ډاکټره مسۍ مې د مرګ له خولې نه وژغورل شوه. لږ پاتې و چې مړه شوې وای. که پلار یې ترې سمه ساتنه ونه کړي نو داسې پیښې به ډېرې رامنځته شي. شکر چې هغه ماشومه له مړه کېدو وژغورل شوه. تاسو باید خیرات وکړئ مېرمنې. نه ډاکټر صاحب دا کار په خیرات مایرات نه کیږي. تاسې هم یو ځل زما د لمسۍ له پلار سره خبرې وکړئ، یا دې له خپلې کورنۍ نه سمه ساتنه وکړي او یا تاسې پوه شوئ او کورنۍ مسله مو پوه شوئ. پوهېږم خو لاسوانه نشم کولی. ښاغلیه تاسې د یو ډاکټر په توګه ورته ووایئ هغه سړی زما په خبره نه پوهېږي. ګوره مېرمنې بیا هم درته وایم زه ډاکټر یم. په هر حال زه تاسې نه بوختم ښاغلیه. والله چې دا د افسوس خبره ده. یو ځل خو اور زمونږ کور او زمونږ ځان وسوځوه. تاسې هم په خپلې ژبې سره زمونږ کور ته اور مه اچوئ.
سره مې کار کوي او زه دلته ناست یم اولاد هم نه لرم له دې نه وروسته چای هم نه راکوي په دې معنی چې زه ورته سړی نه ښکارم سړی نه ښکارم زه اوس ټولو ته ښیم چې زه سړی یم او که نه ټولو ته یې ښیم ملګریه دا چې ته په دې حالت کې هم ډېر لګښت کوې نو آفرین دې وي په تا ډېر لګښت نه کوم څه چې اړتیا وي هغه کوم دا ته څه وایې ته خو هسې بې ځایه لګښتونه کوې تا ته بې ځایه ښکاري ما ته خو بې ځایه نه ښکاري هسې هم دا زما عادت دی پیسې مصرفول خو په رښتیا هم ستا عادت دی هو داسې چې دا نو لږ پیسې ماته راکړه چې زه یې مصرف کړم سمه ده ملګریه خو هغه بیا پور کېږي نشي کېدلی په هر حال زه له هغو سره خبرې کوم تاسې اوس دا خبرې پرېږدئ مدیر صاحب هلته د څه په اړه خبرې کوي پوهېږئ نه وروره ښکاره ده چې کومه خبره ده ډېر وخت کېږي چې هغوی خبرې کوي وروره زه خو وایم چې کومه عادي خبره نه ده موږ ته پکار ده تر څو چې هغه دلته راځي باید په تمه پاتې شو هسې نه موږ د هغه غم تېر کړی زه ډارېږم چې هغه بیا زموږ مخې ته رانشي زموږ ملګري هم باید خبر شي زه باید په دې پوه شم چې هغه څه غواړي وکړي یو ځل د سالې لور په هوښ راشي زه بیا خپله له هغه سره ګورم ګورو چې څه کېږي تاسې هم ارامه اوسئ ارامه اوسئ سالې څه وشول ډېر شکر دی سترګې خلاصې کړې په هوښ راغله ملګرو ډېر شکر دی شکر دی خدایه د خدای شکر دی ډېر شکر دی امیر صالح کوتلو زه تا ته د یوې اونۍ لپاره رخصتي درکوم دفتر ته به نه راځې پوه شوې ښه ارام وکړه صبر وکړه ګرانه زه ډېر وډار شوم وروره والله چې ډېر وډار شوم خدای مه کړه که څه پېښه شوې وای وروره زمریه ډېره مننه کوم چې تاسې ټول دلته په تمه پاتې شوئ ملګرو استغفر الله عمر صاحب اوس نه که د مدیر صاحب اجازه وي تاسو ته امر کوم چې هر څوک د خپل کار ته لاړ شي امر پر ځای کېږي امر صاحب بالتا لږ صبر وکړه زمریه هغه ته وګوره دا څه ډول هلک دی دا څه کوي دا له ما نه لرې کوي راځه وروره راځه راځه ملګریه راځه باز دی نور خوشې که ملګریه خوشې که خوشې که نو راځه وروره ډېر شکر دی څه خبره ده ملګریه لکه چې زما د ورېندارې وهل دی یاد ته راغلل لومړی هغه خوشې که نازلې خورې نازلې چانه ومې ژغوره سالم مرسته وکړه که نه پلاره ومې ژغوره